د بودیزم او بودایي ګروۍ عقیدې په اړوند لنډ معلومات. بودایي دین چې په هندي کې ورته بودمت وایي بنسټ یې سیدارت ګوتم بود و چې د عیسی علیه السلام تر زیږېدو 563 کلونه وړاندې یې د نیپال په لومبیني کې نړۍ ته سترګې پرانیستلې وې. نوموړی د یو باچا زوی و چې شدودن نومېده او د مور نوم یې مهامایا و. د بودا اصلي نوم ګوتم و، خو دی د سیدارت، ساکیا منی، ساکیا سهنا، جینباګوا، لوکنات او دنراج لقبونه یې هم درلودل. ګوتم بود په یوې داسې کورنۍ کې وزیږېد چې د ژوندانه هر ډول اسانتیاوې ور په برخه وې، خو دی له کوچنیوالي نه د عیش او عشرته بیزاره و او تل به په فکرونو او سوچونو کې ډوب و. پلار یې د ده د سوچونو له کبله خفه و او دا هڅه یې کوله چې ده ته د خوشحالیو ټول وسایل برابر کړي. همدا راز ده ته یې واده وکړ چې ګواکې د ده فکرونه او سوچونه به ورسره بدل سي. یوه ورځ دی د شاهي ماڼۍ په بګۍ کې له شاهي ماڼۍ نه بهر سو. په دغه ورځ یې د شاهي ماڼۍ نه بهر 3 شیان تر سترګو سول. د لومړي ځل لپاره یې یو زوړ سړی ولید چې لکړه ورسره وه او په ملا کړوپ و. ده د خپل بګۍ د چلوونکي وپوښتل چې په ده څه سوي دي چې داسې کړوپ کړوپ پر لار روان دی. د بګۍ چلوونکي ورته وویل دی زوړ سوی دی او هر انسان د عمر په پای کې زړیږي. له ده چې تیر سو د سړک تر څنګ یې یو بل سړی ولید چې پر دواړو پښو شل و او ګرځېدلی نه سو. ده بیا د خپل بګۍ چلوونکي وپوښتل چې په ده څه سوي دي. بګۍ چلوونکي د ده د پوښتنې په ځواب کې ورته وویل چې دی ناروغ او پر دواړو پښو شل دی، نو ځکه د دغې ناروغۍ له کبله ګرځېدلی نه سي. له ده نه چې تیر سول نو د سړک په څنډه یې یو جنازه ولیدله چې خلکو پر اوږو وړه. د 3یم ځل لپاره یې د خپل بګۍ له چلوونکي وپوښتل چې دا څه دي. بګۍ چلوونکي ورته وویل دغه سړی مړ سوی دی او هر انسان په پای کې مړ کیږي او له دې فاني نړۍ سترګې پټوي. کله چې له بهره بیرته شاهي ماڼۍ ته راوګرځېد نو د ده سوچونه او فکرونه نور هم زیات سول. په پای کې یې خپل پلار ته وویل چې دی نور په دې شاهي ماڼۍ کې نه اوسېږي او غواړي چې یو داسې ځای ته ولاړ سي او مراقبه وکړي تر څو ورته د نړۍ حقیقت تر سترګو سي. هماغه و چې یوه ځنګله ته ولاړ او هلته یې په مراقبې او ریاضت پیل وکړ. د بودایي مذهب د لیکنو پر بنسټ یوه ورځ په مراقبې او ریاضت بوخت و چې یوه رڼا یې تر سترګو سوه او دی د ژوندانه په رازونو او حقیقت وپوهېده چې په بودیزم کې دغه حقیقت د نیروانا په نوم یادیږي چې ژغورنې ته وایي او د موکشه د اوږدو مراقبو او ریاضتونو په پایله کې ترلاسه کېدلی سي. د بودا اندوینه د ژوند او مړینې په اړوند د بودا اند د تناسخ یا رینکارنیشن اند و چې د یو انسان روح د بل انسان په جسم او جسد کې حلول کوي او هغوی چې پر تناسخ عقیده او باور لري وایي د یو انسان روح د هغه تر مړینې وروسته بیا په بل جسم او جسد کې راژوندی کیږي او دا بیا ژوندی کېدنه څو ځله تکراریږي چې دی بیا ځلې ژوندی کېدو ته د شتون او هستۍ څرخی وایي. د بودا په اند شتون او هستي غم دی، زیږېدنه غم دی، زړبوډي او زړښت غم دی، ناروغي غم دی، غم او خواشیني، ماتم او ناهیلي غم دی، له هغه څه سره تړاو چې زړه مو نه غواړي غم دی. لنډه دا چې دا غم هغه وخت پای ته رسیږي له دې غمجنې څرخۍ نه ځانونه رابهر کړو. د بودا په اند د نړۍ د خلکو د رنځونو درمان په لاندنیو ښو کړو وړو کې موندلی سو. ښه اخلاق چې سمې او نیکې خبرې، سم کړه وړه او چلند او د اخلاقي لارې د ژوند ترسره کول دي. ښه درک، ښه سوچ او ښه نیت چې انسان له بدو لارو راګرځوي، پر نفسیاتي غوښتنو برلاسی.
د بودایي عقیدې څانګې. سویلي بودیزم د سویل ختیځ اسیایي بودیزم یا پالي بودیزم په نوم هم شهرت لري چې په ځانګړې توګه سریلانکا، برما، تایلند، لاوس، کمبودیا او ملایشیا، ویتنام، چین او بنګلادیش په هیوادونو کې عملي کیږي. ختیځ بودیزم د ختیځې اسیا د بودیزم په نوم هم شهرت لري. چیني بودیزم، سینو جاپاني بودیزم یا ماهایانا ګروه غالبا په چین، ویتنام، کوریا، جاپان، سنګاپور او د روسیې په ځینو سیمو کې عملي کیږي. شمالي بودیزم د تبتي بودیزم په نوم هم شهرت لري. تبتي بودیزم یا مغولي بودیزم یا ویجرایانا چې کله ناکله د لامایزم په نومونو هم یاد شوی، همدتن په تبت، مغولستان، بوټان او نیپال، هند، چین همدارنګه روسیې کې بیلګې لیدلی سو. همداراز بودایي دین د هند د موریا د کورنۍ د دریم واکمن اشوکا په وخت کې چې د راجا چندرګوپت لمسی و او عیسی مسیح له میلاده 272 کاله وړاندې پاچا سو او د هغه پلازمینه د ټکسلا یا ټکشلا ښار و. د بودایي مذهب په پرمختګ کې نه ستړېدونکې هلې ځلې وکړې چې نن هم د دغه دین ډېرې نښې د افغانستان په بامیانو، د لوګر په عینک، د سمنګانو په تخت رستم کې، د ننګرهار په هډې، د پښتونخوا په سوات، تخت بایي او مینګوره کې لیدلی سو. د دې مذهب پیرویان په ټوله نړۍ کې 515 میلیونه تنو ته رسیږي او پیرویان یې د چین، ویتنام، تایلند، کوریا، تایوان، لاوس، سنګاپور، جاپان، تبت، مغولستان، بوټان، نیپال، سریلانکا، برما، میانمار او د هند په هیوادونو کې شته. د بودایانو عبادت ځایونو ته یا ټمپلونو ته په انګریزي ژبه کې بودیست موناسټري ویل کیږي او د دوی مذهبي راهبانو ته مونکس ویل کیږي.